ځینې علماء معنا داسې کوي چې یو انسان ګناه وکړي او دی و دې ګناه نه توبه وباسي، نو توبه وایي دې ته چې انسان کوم ګناه کړی وي او ګناه چې کوم دا پرېږدي. یو کار به دا کوي چې دا ګناه به پرېږدي، بل به دا کوي چې آئنده به د دې ګناه د نه کولو قوي عزم کوي چې آئنده به ای الله دا ګناه زه نه کوم. د دې یو قوي عزم به دی کوي چې آئنده بس داسې ګناه نه کوم. او کوم فرایض او واجبات تینا پاتې وي هغه به پوره کوي. چا نه څه حق خوړلی وي هغه حق دې ادا کړي. دغه توبه دې ته وایي. د ګناه نه ځان ساتل، په ګناه باندې پښمانتیا ښکاره کول چې سخت پې پښمانه یم الله دا ګناه رانه شوې ده، او آینده د دې ګناه د نه کولو عزم کول دې ته توبه وایي. الله جل شانو په قرآن کریم کې ډېر ځای ذکر کړی ده توبه. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم تاب من بعده واصلح. بشکه هغه خلک چې هغوی بد عملونه کړي دي، ګناهونه ترسره کړي دي په ناپوهۍ سره، او بیا دوی راسي الله جل شانه ته توبه وباسي، فإنه غفور رحیم. بشکه الله ډېر بخښونکی ذات ده چې دې د زړه نه توبه وباسي الله جل شانه یې معاف کوي. بل ځکه الله فرمایي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. ها خلق چې د ګناه نه توبه وباسي او په الله باندې ایمان وي او نیک عمل وکړي، توبه وباسي او نیک عمل وکړي، نو څه فرمایي الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. دغه سړي چې دا ګناهونه کړي دا ګناهونه به زه ورته په نیکۍ بدل کړم. وکان الله غفورا رحیما. بېشکه الله ډېر غفور ذات ده، ډېر رحم کوونکی ذات ده. انسان سرکشي کوي، انسان ګناه کوي، او الله جل شانه څه وایي اے بنده ته ما طرف ته راسه، ما ته رجوع وکړه، ما طرف ته مخاطب سه، ما ته سجده ولګوه، د ګناه نه توبه وباسه، زه غفور الرحیم، زه تا ته بخښنه کوم. نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم. اے بنده خبردار سه زه چې یم زه غفور الرحیم ذات یم، زه بخښونکی یم، زه بخښنه درته کوم، زه ګناه نه درته تېرېږم. د الله جل شانه دا رحمت دا ډېر زیات وسیع ده. یو انسان د 100 کالو ګناهونه کړي وي، یو کافر د 100 کالو ګناهونه کړي وي، او دی راسي الله جل شانه ته کفر نه توبه وباسي په اخلاص باندې او ایمان راوړي، الله جل شانه د 100 کالو ګناهونه د 100 کالو کفر ورته بکی. چې کافر ته کفر بکی، کفر ورته معاف کوي، نو اے مسلمانه، اے گناہگار مسلمانه چې ته ګناه کوي نو تا به الله نه بکی. نو د ګناه نه چې کوم دا توبهګار سئ، د الله د رحمت نه منه امید کېږي چې اوس خو هسې پکې راغلی یم او ګناه کوم، راځه بله کوه بله کوه بله کوه. نه، د الله د رحمت نه به هېڅکله نه امید کېږي مه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے زما بندگانو، هغه بندگان اسرفوا علی انفسهم چې په خپلو ځانونو باندې زیاتی کړی وي، ګناهونه یې کړي وي، ظلم یې کړی وي، لا تقنطوا من رحمت الله. تاسو د الله د رحمت نه منه امیده کېږئ. د الله رحمت ډېر وسیع ده. ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله جل شانه د ستا ټول ګناهونه بخي. او ته یو ځل راسه الله جل شانه ته په صحیح معنا توبه وباسه. ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله جل شانه ټول ګناهونه معاف کوي. په اخلاص سره توبه وباسه. کله ستا ګناهونه دومره شي دومره چې زمکه او اسمان ترمنځ چې کوم خالی فضا ده
دستا د ګناه د وجه نه دا ډک شي الله به دا هم معاف کوي چې ته په اخلاص سره څنګه توبه وباسي او په اخلاص سره الله ته متوجه شي. امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله یو واقعا نقل کړي چې په بني اسرائیل کې یو کسو 99 قتلونه کړیو 99 کسان وژلیو په بني اسرائیل کې یو کسو نو دای را روان ده او خلقونه د یو ښه عالم پوښتنه کوي چې یو ښه عالم به داسې راته پیدا شي چې ما ته لاره صحیح لاره وښیي د توبې د ویستلو طریقه راته وښیي او دا پوښتنه دې وکړم چې آیا الله جل شانه به ما ته دا کړي ګناه دا کړي قتلونه دا به راته معاف کړي او که نه. نو راغی خلکو نه یې پوښتنه وکړه چې یو ښه عالم به چېرته وي. نو خلکو د یو راهب پته ورکړل او معلومات یې ورکړه هلته ورغی. راهب ته یې وویلې چې ما خو 99 یو کم 100 قتلونه کړي آیا زما دپاره توبه شته آیا ما به الله جل شانه معاف کړي. نو هغه راهب ورته وویلې چې نه تا دومره لوی قتلونه کړي دا به الله څنګه معاف کړي. نو تور نبی صلی الله علیه وسلم سر وا سلی پورا کړ 100 قتلونه پورا کړ. بیا راغی خلکو نه پوښتنه کوي د یو ښه عالم په باره کې چې ما ته یو ښه عالم وښیي او زه ورسمه او ما ته د توبې د ویستلو طریقه راته وښیي. نو یو بل راهب عالم ته ورغی. راهب ته یې وویلې چې ما 100 قتلونه کړي دي آیا الله جل شانه به ما معاف کړي آیا زما دپاره توبه شته ما توبه به الله جل شانه قبول کړي. هغه راهب ورته ویل بالکل الله جل شانه به دستا توبه قبول کړي دستا توبې دپاره کوم مانع نشته چې ستا توبه منع کړلی شي. خو دومره وکړه چې د پلانکي یو ښار دغه ښار ته لاړ شه هلته ډېر عبادت ګزار دي هغوی سره په عبادت کې مشغول شه او عبادت کوه له دې منځکې نه لاړ شه دا ګناهګاره منځکه ده. نو دی روان سو هغه د عبادت ګزارو هغه کلي ته روان سو چې کله نیمې لارې ته ورسېده نو دی وفات شو په نیمه لاره کې وفات شو. هغه مقام ته ونه رسېده هغه منزل ته ونه رسېده. نو دلته د رحمت فرشتې هم راغلې او د غضب فرشتې هم راغلې دواړو په منځ کې بحث او مباحثه شوه. د رحمت فرشتې وایي چې د دې روح به موږ نه اخلو ځکه د توبه ویستلې وه او د عبادت ځای ته روانو. او د عذاب فرشتې وایي چې نه د ده روح به موږ نه اخلو د په ټول عمر کې چېرته د نیکۍ کار نه ده کړی. نو څنګه تاسو د رحمت فرشتې د روح اخلئ؟ نو په دې وخت کې د انساني شکل کې یو فرشته راغله. هغه فرشتې ورته وویل چې تاسو دواړه داسې کار وکئ هغه منځکه هم نه اف کوئ چې دی کومې نه را روانو یعنې هغه بده منځکه چې کوم کې ګناهونه کېدل دی نه او هغه منځکه هم نه اف کوئ هغه منځکې فاصله هم نه اف کوئ چې کومې ته دی ور روانو. نو چې کومې منځکې ته دی نږدې هغه فرشتې به دته نه روح اخلي. نو فرشتو چې کله ناپ وکړه هغه د عبادت گزارو منځکې ته یو لیش دی نږدې و او هغه د ګناهګار ځمکې نه دی لرې و. نو د رحمت فرشتو چې کوم د نه روح واخیست. روایاتو کې راځي وایي الله جل شانه هغه بد منځکې ته حکم وکړ چې د ده نه لرې شه او هغه د عبادت گزارو منځکې ته حکم وکړه چې ته ورته رانږدې شه. نو دې فرشتو ته حکم وکړه چې اوس دې نه روح واخلئ. د رحمت فرشتو ته نه روح واخیسته. دا د څه برکت و؟ دا د توبې برکت. توبه او استغفار الله اکبر. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. د ګناه نه توبه وستونکی دا شی چې بالکل ګناه نه وي کړی. هر انسان کمزور د ګناه کې نه کېږي او تاسو کې بهترینه کس تاسو کې
کل بنی آدم خطاؤون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای هر بنی آدم چې کوم دا هغه خطاکار ده هغه نه خطا کیږي او ګناه کیږي او خیر الخطائین التوابون او تاسو کې بهتره خطاکار ګناهګار هغه ده چې هغه توبه وستونکي وي هغه توبه وباسي همیش بس کوم ده الله جل شانه نه په ډار کې باید موږ اوسو چې رب دا ګناه را نشوي دا رب تیرا ته معاف کا رب دا ګناه را نشوي دا رب تیرا ته وبکا دا استغفار باید ځان سره لازم او ملزوم وګڼو د دې نه باید موږ غافل نشو